بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو موږ تېره ورځ راغلو په اپیسوډ پروګرام کې پاراګراف کې موږ وغږېدو. په پاراګراف کې موږ په دې پوه څنګه کولی شو خپل لاینونه تنظیم کو او فاصله جوړ کو، ورنه دا خبرې موږ تاسو زده کړل. نن له خیر سره راځو موږ تاسو شډینګ وایو او په څنګ کې د دې په څنګ کې موږ تاسو ټیبلز هم وایو یا بارډرونه چې ورته وایي دا وایو. زه ځم دلته یو پاراګراف ایجاد کوم. په دغه پاراګراف کې دوستانو موږ تاسو یو شډینګ ویلی ده او بل هم څه ویلی ده، هایلایټ هم مخکې ویلی ده. هایلایټ څه ته ویل؟ دلته موږ تاسو چې دغه ویلی وو، دا څه کار کول موږ تاسو سره؟ رنګ ورکول که نه، دومره ساحه انتخابول دا موږ تاسو ته رنګ راکول. اوس زه ځم دلته دا ساحه انتخابوم، دې ته رنګ ورکوم. دا یو څه خط شو، دا ټول به انتخاب کړم یا خط. اوس که دلته زه کرسر ایږدم او دلته ځم، دلته هم زه رنګونه لرم، دا انتخاب کوم. اوس د دې په منځ او د دې په منځ کې څه فرق ده؟ هغه رنګ تیز دی، هغه څه رنګ یو شی دی، هېڅ مشکل، دواړه زیړ دي. ټوله صفا د رنګ ده استاد، داخل چې دی هغه. آفرین. یو فرق بل کې دی په مابین کې راغلی. څنګه؟ دغه لیکه نه سپینه ده. دا دوستانو د دې فرق دا ده ښه، دا ګورئ موږ تاسو سره دا خالي ځایونو کې هم رنګ ورکوي. صحیح شو؟ دا خالي ځایونو ته هم رنګ ورکړی ده، دا نه ده ورکړی. وینئ؟ یا د دې په منځ کې کوم فاصلې چې دي دې ته رنګ نه ده ورکړی، اما دا ټولو ته ورکړی ده. نو دا لاندینی څه ده موږ تاسو سره دې ته موږ تاسو شډینګ وایو. څه وایو؟ شډینګ. او دا بل څه ده؟ هایلایټ ده. دا د سوري ورکولو لپاره استفاده کېږي یا د بیکګراوند ورکولو لپاره استفاده کېږي. هماغه پورتنی څه ده؟ د نشاني کولو لپاره موږ تاسو ورڅخه کار اخلو. نو تاسو کولی شئ چې دلته رنګونه چینج کړئ، هر رنګ څه دی تاسو په کار یې هماغه واخلئ او انتخاب کړئ. بعد له هغه څخه دوستانو موږ تاسو کوم اپشن چې لرو هغه ته بارډر وایو. بارډر مطلب ټیبل موږ تاسو ورته وایو. څنګه کولی شو خپل ډیټا ته موږ تاسو بارډر ورکړو؟ مثلا تاسو استلام خو لیدلی ده که نه چې استلام لیکي. و زه وایم چې دغه دوه دانې پاراګرافونه چې دي دا ماته څه کړه په یو ټیبل کې واچوه. نو دلته لاړ شه، دلته وایي باټم یعنې لاندې یو خط راته راوړه. ګوره دلته یو دانه خط راوړ که نه، نه زه ورته وایم لاندې مه راته راوړه، ټاپ سر ته یې هم راوړه. اوس ګوره سر ته هم راغی. زه ورته وایم چې چپ طرف ته یې راوړه او ښي طرف ته یې راوړه. څه شو؟ اوس دا دواړه په څه کې واوښت؟ په بارډر کې راغی. د څلور شاوخوا ته څه وایي؟ بارډر وایي. دا یو خبره. بل موږ تاسو سره دلته څه ده؟ نو بارډر، د ټول بارډرونه څه کوي؟ له منځه وړي، هېڅ بارډر نه لري. او بل آل بارډر. آل بارډر څه کوي؟ مکمل موږ تاسو څه کوي؟ بارډرونه ورکوي. کولی شو موږ تاسو ورڅخه استفاده وکړو. بعد له دې څخه موږ تاسو آوټساید بارډرز لرو. څه کار کوي؟ که زه دا ټول انتخاب کړم او دلته لاړ شم آوټساید بارډر انتخاب کړم، دا څه کار کوي؟ زموږ تاسو د آوټساید دغه څلور شاوخوا بارډرونه لرې کوي، فقط په منځ کې بارډر ورکوي. او که لاندینی انتخاب کوو بیا موږ تاسو سره انساید بارډر ورکوي. دا لکه څه برعکس مې تشریح کړم. دا موږ تاسو سره د باندې بارډر ورکوي، دننه یې نه ورکوي، او داسې دا دننه ورکوي، د باندې نه ورکوي. او دا انساید د منځ له منځه وړي. او دا موږ تاسو سره ورټیکلي کولی شو تاسو استفاده وکړئ، ورنه کار واخلئ. بل موږ تاسو سره ډرا ټیبل ده. ډرا ټیبل څه ته وایي؟ یعنې په خپله زړه ټیبل موږ تاسو ډرا کولی شو. څنګه؟ مثلا زه به صفحه لږ زوم اوټ کړم، دلته نه چې صفحه زوم اوټ کړم، دلته زه ډرا ټیبل اخلم. دلته داسې کش کوم، داسې کېږي ما سره ډرا ټیبل راځي. دلته منځ کې هم غواړم یو خط کش کوم، دلته هم یو خط کش کوم. نو دا موږ تاسو سره د څه شکل ده؟ د استعلام شکل ده. دلته استعلام، دلته جواب. پورته بیا امارت اسلامي و ریاست دا شیان تاسو پکې ولیکئ، ور منظم جوړ کړئ. نو تاسو سبا ته ستاسو کورنۍ دنده یو منظم استعلام څه کوي؟ جوړ کړئ. د دغه ډرا ټیبل دوستانو دوه وظیفې دي. څو وظیفه ده؟ دوه وظیفه. که خالي ځای کې کش کې څه شی درته باسي؟ چارخانه باسي. اما که یو بارډر له بل بارډر نه غواړي چې وصل کړي، بیا دلته خط باسي. پوه نه شوئ؟ خالي ځای کې چارخانه. اما که غواړئ چې دغه له دې سره وصل کړي، همداسې په سر یې کش کړي، بیا دا څه کوي؟ تاسو ته خط باسي. دغسې کولی شئ تاسو ورڅخه کار واخلئ او استفاده وکړئ. نظر ضرورت ده. داسې درته خط باسي، اما که خالي ځای کې کش کړي چارخانه درته باسي. نو کولی شئ تاسو دې څخه کار واخلئ او ورنه استفاده وکړئ. داسې موږ تاسو سره ټول بارډرونه نور انشاءالله وروسته دلته بیا انزر ته څه راغله، دلته مکمل درته
تشریح کوم چې نور څه کارونه کولی شو په دې کې. مثلا دلته چې شی ویلې ده ویو ګریډ لاین. که زه لاړ شم دلته مثلا زه بعضې ډیټا ولیکم علي لیکم ولی مثلا لیکم سمیع لیکم سید لیکم ولی. دا ټول ما انتخاب کړل اکثر زم بغیر کوم څه معلوم سي موږ تاسو ته د ټول ته زه وایم آل بارډر. صحیح شو. آل بارډر مې وویلې نو دلته که تاسو په دې کې ټیبلونه رسم کړئ مثلا موږ تاسو دلته زه به لاړ شم دلته به ډرا ټیبل کوم دې ته به داسې یو خط ورکړم. صحیح شو. دا موږ تاسو سره خو دا بارډر دی که تاسو ټیبل ولرئ دا موږ تاسو سره ټیبل شو. صحیح ده. داسې ټیبلونه موږ تاسو جوړ کړ. اوس دلته موږ تاسو یو شی د اریسار په نوم لرو. اریسار وایي تخته پاک ته. خو دلته تخته پاک نه دلته موږ تاسو سره دغه خطونه پاکوي. صحیح شو. خطونه پاک کړ اما دلته څه شی ښکاري دانه دانه ښکاري. نو زه وایم چې دغه هم راته مه ښیه. دلته لاړ شه دغه اپشن غیر فعال کړه ګوره هغه دانې څه شو ورک دې شو. تاسو کولی شئ چې دغسې له دې څخه کار واخلئ او استفاده وکړئ نظر خپل ضرورت. انشاءالله نور بحثونه په ټیبلونو کې منظم زیات بحثونه لري هغه ټول په ټیبلونو کې سره کوو انشاءالله. ښه څو ټمپرونه ویلې راځو دغه اپشن ته. دې اپشن ته شو هایډ وایي او پاراګراف مارکر هم ورته وایي. وظیفه یې دا ده دوستانو چې موږ تاسو سره پاراګراف هم علامه گذاری کوي. څنګه علامه گذاری کوي؟ دا پاراګراف ده که زه اوس په دې باندې کلیک کوم د هر پاراګراف آخر کې څه راغی علامه راغی. یو خبره چې یعنې دلته پاراګراف خلاص شوی ده. دوم کار چې ده د هر اسپیس په ځای یو دانه ټکی ده. وینئ تاسو که زه دلته اسپیس ورکوم څه شی جوړېږي ټکی جوړېږي. زه ورته وایم چې دا غیر فعال کړه ګوره بیا دا ټکی څه کېږي له منځه ځي. دا یې دوم استفاده. نور استفاده هم لري خو دلته اوس هم دومره پوه شئ. یو بل استفاده څه شی ده دغه زه به لاړ شم دغه پاراګراف د دې لپاره چې د تاسو ذهن ښه پې کار وکړي زه د دې رنګ به شین رنګ ته واړوم او لږ به یې سایز هم غټ کړم. زه دومره سایز غټ کوم بولډ کوم یې هم. دلته لاړ شئ تاسو په دغه باندې کلیک وکړئ یا کنټرول ډي باندې څه کلیک وکړئ دا صفحه تاسو ته خلاصوي. دلته یو اپشن ده د هایډن په نوم. دلته څه په دې کلیک وکړئ دا ټول شیان څه شي هایډ شو که نه ورک شي. زه دا له کومه پیدا کړم دلته که زه لاړ شم اوس هغه اپشن ګوره بیرته غیر فعال شوی ده. دا اوس له کومه کېږي د دې بیرته راوړلو لپاره دوه لارې لرو. یو لاره خو دا ده چې دغه د دوه پاراګرافونو په منځ کې د چې کوم پاراګراف ورک کړی دا دوه دانې انتخاب کړه. د دوی په منځ کې یو پاراګراف و که نه و هغه پټ شوی و. یو لاره یې دا ده چې دلته لاړ شي او دا اپشن غیر فعال کړي ګوره هغه بیرته راځي راغی که رانغی. او بله لاره یې دا ده که په دې خبره پوه نه شوی یا هیر هم سو فکر هم نه شو اوس نشته نو دغه اپشن باندې کلیک وکړئ ګوره هماغه پاراګرافونه هم درته راوړي. خو فرق یې څه شی ده دا لاندې انډرلاین لري دا پورته نه لري. وینئ صرف نقطه نقطه انډرلاین لري. نو دا ټول بیرته ورته انتخاب کړه چې انتخاب دی که دلته لاړ شه دا هایډن غیر فعال کړه. چې غیر فعال دی که ګوره اوس دا عادي جمله سو بیرته دا اپشن غیر فعال کړه دا شیان ټول بیرته خپل ځای ته. صحیح شو. هیډینګ هم ووایو که بس ده جان. نو له خیره سره دلته کوم اپشن نه لرو د فعال کولو غیر فعال کولو لپاره. نور سبا ته له خیر سره سټایل وایي بیا همداسې په تیزو پسې څه کارونه کولی شو.